سلامونه ملګرو. په دې لنډې ویډیو کې به پر دې خبرې وکړو چې څنګه کولای سو د اے آی په مرسته ریسرچ وکړو، تحقیق وکړو، لیکنې وکړو، یا د خپلو لیکنو یا د کتاب د لیکلو یا په روزمره ژوند کې که نور موږ یو څه کوو د هغې دپاره د مختلفو منابعو څخه څنګه په اسانۍ سره هغه مواد چې موږ یې غواړو راټول کړو. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د ساعتونو کار په دقیقو کې وکړئ یا د ډېرو ورځو کار په یو څو ساعتونو کې وکړئ. د دې دپاره تاسو یوازې په ګوګل کې باید اکاونټ ولرئ، یعنې جیمیل ولرئ. نور دغه د اے آی ګوګل نوټبوک چې دی دا ستاسو سره تاسو د دې څخه استفاده کولی سئ. ګوګل به راخلاص کړئ چې ما راخلاص کړی دی. دلته به ولیکئ ګوګل NotebookLM. تاسو ته به دغسې یو پاڼه راخلاصه کړي او دلته به تاسو د NotebookLM.Google ته ورسئ. دا به کلیک کړئ. دغسې یو پاڼه به وي چې NotebookLM دا به تاسو ته راسي. دلته به try NotebookLM کلیک کړئ. زه به دا خپل یو نوټ ډیلیټ کړم چې تاسو هغه اصلي صفحه ووینئ چې څنګه معلومیږي. دغسې یو پاڼه به راخلاصه سي. دلته تاسو کولی سئ چې مختلف نوټونه جوړ کړئ. یعنې تاسو پر یو وخت پر څو موضوعاتو یا پر څو پروژو یا پر څو څېړنو باندې کار کولی سئ. Create new notebook دا به کلیک کړئ. دغسې یو پاڼه به راخلاصه سي. دلته تاسو د خپل تحقیق دپاره بېلابېل منابع ور اضافه کولی سئ. دلته د ګوګل ډرایو څخه که چېرې تاسې په خپل ګوګل ډرایو کې مواد لرئ استفاده کولی سئ چې سلایډ یا ډاکومنټس وي. لینکونه ور اضافه کولی سئ چې کېدای سي د ویب سایټ لینک یې. په دې کې جالبه برخه د یوټیوب ده چې تاسو د یوټیوب یو لینک دلته ور اضافه کولی سئ او د هغه څخه د خپل تحقیق یا لیکنې یا ریسرچ دپاره استفاده کولی سئ. که چیرې تاسو متن لرئ هغه راکاپي کوئ او دلته یې پیسټوئ نو هغه هم کارولی سئ. دلته تاسو په دغه برخه کې چې دا یوه مهمه برخه ده په دې کې مواد ور اپلوډولی سئ. مثلا دا کېدای سي چې نوټ وي، کتابونه وي، بېلابېل مواد دي چې په مختلفو فارمټو کې تاسو کولی سئ دلته ور اضافه کړئ او بیا د خپل ریسرچ دپاره د هغه څخه استفاده وکړئ. په دې کې دا دلته اډیو هم شته، تاسو کولی سئ اډیو ور اضافه کړئ. نو اوس به داسې یو لنډه تجربه وکړو، خو تاسو بیا کولی سئ چې په کومه برخه کې چې تاسو کار کوئ د دې څخه استفاده وکړئ. دا خصوصا د هغه استادانو دپاره چې کتابونه لیکي، تحقیق کوي او هر څه مینولي ګوري. د هغو سره دا ډېر کومک کولی سي چې مثلا د بېلابېلو منابعو څخه تر 50 پورې منابع دلته ور اضافه کړي او خپل هغه څه چې د دوی په کار دي هغه په ډېره اسانۍ پکښې راټول کړي او د خپل تحقیق، ریسرچ، لیکنې یا د لیکنو دپاره دا وکاروي. نو موږ یو لنډه تجربه کوو چې که چیرې زه غواړم د علامه حبیبي، استاد حبیبي چې د افغانستان یو لوی پوه، لیکوال او متفکر و، د هغه په اړه زه غواړم مثلا ریسرچ وکړم او د ده په ژوند باندې ځان پوه کړم. نو د دې دپاره بېلابېل منابع دي. زه دا وراچوم او بیا له ده سره زه خبرې کوم یا مثلا غوښتنه ځینې کوم چې ما ته داسې مواد که تیار کړې. نو دلته ما دلته یو ډېر ښه ویب سایټ دی، تاسو دغه ویب سایټ هم وګورئ. علامه حبیبي .net یا .com که ولیکئ نو د حبیبي صاحب یو ډېر ښه ویب سایټ به تاسو وګورئ چې دلته د استاد د ژوند په اړه لیکنې سته، د ژوند لیک سته، کتابونه یې سته، مقالې دي، شعرونه دي، انګلیسي برخه لري، فارسي برخه لري. یو ډېر ښه ویب سایټ دی. نو دا ویب سایټ هم تاسو کولی سئ چې وګورئ. دلته د استاد د ژوند په اړه
بېلابېل منابع دي چې ما مخکې له مخکې راخلاص کړي دي چې وخت ضایع نه سي. زه دغه مواد ور اضافه کوم او بیا د استاد د ژوند په اړه غواړم زه فکر وکړي یو لیکنه کوم یا تحقیق کوم چې دوی څنګه زما سره کومک کوي. نو دغه منابع ما راخلاص کړي دي. اوس دا لیکنه سول دا د استاد ژوند لیک دی. زه یې راکاپي کوم او دغه لینک دی د ویب سایټ دا دلته ور دا زما یو سورس یا منبع سوله چې دلته اضافه کړي. دا یو بله لیکنه ده چې پښتو لیکنه ده. دا هم د استاد د ژوند په اړه ده. دا هم ور اضافه کوم. دلته به تاسو خپل سورسونه یا منابع ور اضافه کوئ چې بیرته هغه اوله پاڼه تاسو ته راولي. دا هم د ویب سایټ لینک دی. دا هم ور اضافه کوم. اوس زه دوې سرچینې لرم. دا خو مې ور واچول. مثلا دغه یو فارسي مضمون دی د استاد په اړه. دا هم ور اضافه کوم. دا هم د استاد ژوند لیک دی. فکر کوم هغه خپله لیکلی. دا هم یو منبع یو سرچینه یو منبع ده چې دا هم ور اضافه کوم. او ځینې کتابونه دي چې د همدې ویب سایټ څخه ما را ډاونلوډ کړي دي د استاد د ژوند په اړه. دا هم ور اضافه کوم. دا چې دا په سلګونه صفحې دي نو یو څه وخت نیسي چې دا ور اپلوډ سي. نو اوس تاسو دلته وینئ چې ما 8 شاوخوا منابع یا سرچینې دلته ور اضافه کړلې چې دا زما مواد سول چې زه اوس غواړم په دې موادو کې تحقیق وکړم. تاسو تر 500 پورې ور اضافه کوئ. مثلا که تاسو متن لرئ یا یوټیوب ویډیو لرئ. خو دا چې موږ د استاد په اړه یوټیوب ویډیو نه لرو نو دا هم کفایت کوي. دا ستاسو د منابع برخه سول. دا چاټ چې ته کولی سې د دغه ګوګل نوټبوک سره چاټ وکړې، پوښتنې وکړې او دی جواب درکړي. دغه سټوډیو سول. په دې کې اول به په دې سټوډیو باندې خبرې وکړو. دلته تاسو دغه چې 8 منابع ورکړي دي په سلهاوو پاڼې دي یا مثلا که یوټیوب ویډیو وي که اډیو وي که هر څه تاسو ورکړي دي، دوی دلته که تاسو جنریټ ووایي یو 2 کسیز بحث تاسو ته جوړوي. د دغه ټولو موادو څخه استفاده کوي او لکه یو پوډکاسټ یا مرکه 2 کسان چې دوی تر اوسه په انګلیسي غږېږي خو کېدای شي په راتلونکي نورې ژبې هم اضافه سي، پښتو هم اضافه سي، دوی پر دې باندې بحث کوي. دا به زه جنریټ وم، کېدای شي دا یو څه وخت ونیسي خو بیا به یې واورو. په دغه برخه کې دغه سټډي ګایډ دا زه اوس کلیک کوم، دلته ماته یو نوټ جوړوي. د 8 منابعو څخه یو سټډي ګایډ ماته جوړ کړي. دغه برخه کې چې زه دغه شان چې دی اتومات کوي، یعنې بې له دې چې زه پوښتنه وکړم جوړوي. دا بریفینګ ډاکومنټس دي چې دی د دغه ټولو منابعو یو لنډیز راباسي. پر دې باندې هم کلیک کوم. دغه ټایم لاین چې دی دا هم یو جالبه شی دی یا جالبه برخه ده چې په دغه موادو کې څونه نیټې یادې سوي دي دا د ټایم لاین په شکل ماته جوړوي چې مثلا کمې نیټې یادې سوي دي، څه پېښ سوي دي، دا ټول د ټایم لاین په شکل ماته جوړوي چې دا په تحقیق کې یو کېدای شي استادانو سره ډېر کومک وکړي. چې دا frequently asked questions دغه پوښتنې دي چې ډېرې کېږي. دا به هم کلیک کوو وبه ګورو چې په دې کې څه شي. نو
اوس یو دغه چې دوی اتومات همدلته لري دا ګورو چې د دغه اتو منابعو څخه چې ما د علامه حبیبي په اړه ورکړي دي دوی څه شي جوړ کړل. سټډي ګایډ عبدالحی حبیبي ملټي سکالر دا وګورئ په دې کې د استاد په اړه چې دا څومره مواد دي دا یې ټول راټول کړي دي او د دې څخه یې یو دلته یې پوښتنې جوړې کړي دي، دلته یې ځینې اصطلاحات تشریح کړي دي. مثلا ویښ زلمیان کتاب کې ویښ زلمیان یاد شوي دي، دوی تشریح کړي چې ویښ زلمیان څه شي دي. مثلا پټه خزانه یاده شوې ده، دا یې د همدې موادو پر اساس تشریح کړې ده. مثلا پوهاند څه ته وایي، دا یې پوهاند تشریح کړی دی. د علومو اکاډمي مثلا په دې کې یاده شوې ده، دا یې تشریح کړې ده. داسې نو ډېر دغسې مواد دي یا لنډیزونه دي، دا یې دلته راوړي دي. دا هغه سټډي ګایډ څو چې موږ په اول سر کې کلیک کوي او د دغه مواد راته جوړ کړل. بل د دې موادو لنډیزو briefing document the life and legacy of علامه عبدالحی حبیبي، دا د دغه ټولو موادو یو لنډیز یې جوړ کړی دی او دلته هغه کی سورسز ورکړي دي چې د کومو منابعو څخه استفاده کړې ده. مثلا دا یو پی ډي اف فایل و، دغه د انټرنیټ لینک چې ما ورکړی و د یو ویب سایټ، دا یو بله لیکنه وه د استاد په اړه. نو د دغه ټولو لیکنو پر اساس دوی د دغه یو لنډیز راایستلی دی چې په دې کې څه وه. مثلا 8 منابع ما ورکړي وه، دا د هغه لنډیز دی د استاد د ژوند په اړه. دا بله برخه وه چې دا ټایم لاین و، دغه ډېر زه چې ګورم اکثره په کتابونو کې دا ډېر مهم وي که څوک تحقیق کوي. دا ټایم لاین چې کومې نیټې راغلي دي په دې موادو کې دا ټولې مثلا په مسلسل ډول لیکلي دي. د 1910 څخه نیولې دا مثلا کندهار بامیزو کوڅه کې دا هم لیکلي دي. چایلډهوډ دی، ابتدایي زده کړې، هغه ابتدایي تعلیم دی. دا ګوره 1920 1925 دا ټولی بیا چې مثلا که استاد جرنالیزم یا هغه اول وظیفه شروع کړې وه هغه یې راوستلې ده. دا یې سیاسي هڅې یا تبعید وخت دی، بیا اکاډمۍ ته راتګ دی یا اکاډمیکو کارونو ته راتګ دی. دا هغه مهم اثار دی چې دوی په منظم شکل دلته راوړي دي چې په دغه تاریخونو یا په دغه کلونو کې دا عیسوي او دا هجري شمسي نیټو کې دا لکه چاپ سوي دي. نو وګورئ تاسو مثلا په څو دقیقو کې دا ټول راته منظم کړل، جوړ یې کړل. دلته کاسټ اف کریکټرز دا فکر کوم هغه نومونه یا هغه اشخاص یا څه چې یاد شوي دي دا ټول تشریح کړي دي چې په دې کتابو کې یاد شوي دي. مثلا دا خپله حبیبي صاحب دی، مولوي حبیب الله کندهاری، عبدالحق اخوندزاده، رحیم اخوندزاده. دا ټول هغه اشخاص دي چې په دې موادو کې یاد شوي دي، دوی تشریح کړي دي چې دا اکثره په کتابونو کې ډېر ضروري چې کوم اشخاص یاد شوي هغه د کتاب په پای کې باید ولیکل شي چې دا څوک و چې په دې کتاب کې یاد شوي دي. البیروني، بایزید روښان، امیر خسرو، ابن سینا، دا ټول د همدې موادو پر اساس تشریح کړي دي. زلمی هیوادمل، استاد هیوادمل صاحب مې یاد کړی. نو دا دغه د نومونو یا د اشخاصو معرفي یا ګلاسري یا هغه لنډیز غوندې سو. دغه هغه عمومي چې دوی یو برخه جوړه کړې وه چې هغه پوښتنې چې ډېرې کېږي، دا یو بله برخه جوړه کړې ده. دا دلته د خپله پوښتنه کړې ده چې د استاد حبیبي فیملي بیکګراونډ یا هغه ابتدایي زده کړې څه وې.
استادان یې څوک وه، کومې برخه کې زده کړې وکړې. دا په جرنالیزم یا حکومتدارۍ کې د رول څه و. دا هم په پالیټکس کې، بیا په تبعید کې، په سیاست کې د رول. دا هم هماغه د هېواد د بهر ژوند په اړه پوښتنه ده. دلته یې خپله دا پوښتنې دوی جوړې کړي دي چې د استاد مهم علمي او ادبي لاسته راوړنې یا پرمختګونه یا اچیومنټس دا څه ول. دلته د هغه په شخصیت باندې پوښتنه کړې ده او هغه تلپاتې لیګسي یا فرهنګي یا ادبي میراث دا څه دی. نو دا ټول دلته تشریح کړي دي. اوس تاسو به وایاست چې دا ټول په انګلیسي دي، خو زما تحقیق په پښتو دی. نو دا په ډېره اسانۍ تاسو کولی شئ چې دغه مواد واخلئ او په همدې ګوګل کې یا ټرانسلیټر کې یا په یوه بله برخه کې دا ترجمه کړئ. دا مخکې چې موږ کلیک پر کړی و چې موږ ته یو د دوو کسانو یو بحث، د دوو کسانو ترمنځ یو بحث د استاد په اړه جوړ کړي، نو هغه هم دا دی جوړ کړي چې 12 دقیقې او 46 ثانیې دي چې دا په انګلیسي ژبه دی، چې دغه 8 مواد چې موږ ورکړي دي د دې ټول هغه مهم پوینټونه دوی راخیستي دي، هغه مهمې برخې راخیستي دي او پر دې باندې لکه د یو مرکې په شکل غږېدلي دي. مثلا ډېر په ښه ډول یې کوي او لکه چې سړی ورسره خسته نه شي. یو څه یې اورو. Today, we're taking a closer look at the life and truly incredible work of Professor Abdul Hai Habibi. He's a figure the sources actually describe as a great genius of the 20th century. That description, well, it certainly feels fitting when you start digging into the material we've got. We've pulled together biographical documents, research notes. It really gives you a window into a pretty extraordinary and prolific life. And our mission, as always, is to unpack all of that, try to pull out the most compelling insights, those nuggets of knowledge about this Afghan scholar, historian, linguist, poet, journalist, and political figure too. What can we, really learn from a life dedicated to mastering so many fields? دا 12 دقیقې بحث دی چې دا کولی شو د دې وروسته موږ ځینې موضوعات مثلا جوړ کړو او لکه پودکاسټ غوندې او کېدای شي په انټرنیټ یې خپاره کړو. دغه د چیټ برخه ده چې مثلا تاسو دغه مواد ورکړي دي، دلته اوس تاسو کولی شئ د دې سره خبرې وکړئ. نو دا په انګلیسي ډېر ښه جواب ورکوي، خو موږ به کوښښ وکړو چې پښتو څه وایي. مثلا زه دلته لیکم، یو پوښتنه کوم: د استاد حبیبي ماشومتوب او لومړۍ زده کړې په پښتو راته تشریح کړي. په پښتو مې ځکه ورسره وویل چې دی په پښتو بیرته جواب راکړي، خو دا په انګلیسي ډېر ښه کار کوي، خو په پښتو هم ښه دی. دا یو څه وخت نیسي، باید یو څه صبر ورته وکړو. دا زما د پوښتنې جواب دی چې د راکړئ د استاد حبیبي ماشومتوب او لومړنۍ زده کړې په لاندې ډول دي: د زوکړې ځای او کورنۍ، لومړنۍ زده کړې، ابتدایه مکتب، د هغه استادان او هغه برخې چې هغه پکې زده کړې کړي. دلته اوس مهم برخه دا ده چې دغه پاراګرافونه یا جملې یا دغه مواد چې د له کوم ځای راخیستي دي، د هغه په پای کې دلته یو نمبر هم ورکړی دی. مثلا که تاسو پر دې نمبر باندې کلیک وکړئ، دا تاسو بیا یې چې دا د کوم سورس څخه استفاده شوې ده، په دې
موادو کې چې موږ د ویب سایټو لینکونه ورکړي دي یا مو کتابونه ور اپلوډ کړي دي، دا د کم ځای څخه دغه پاراګراف یا دغه برخه دوی راخیستې ده. نو دا که مثلا تاسو تحقیق کوئ او 50 کتابونه مو راچولي او پر موضوع باندې تاسو پوښتنه کوئ، نو په ډېره اسانۍ سره تاسو هغه پیدا کولی شئ. مثلا یا دغه سورس دی، دلته یې بیا دا د یو فارسي کتاب څخه اخیستل سوی دی خو د پښتو باندې ماته لیکلي دي. زه اوس مثلا پر دې کلیک کوم چې دا کومه برخه ده، دا د هماغه لیکنې چې ما ور اضافه کړې ده دغه برخه یې ماته په جواب کې راوړې ده چې دلته بیا تشریح سوې ده. دلته زه یو بله پوښتنه کوم، د استاد حبیبي آثار په پښتو راته ولیکئ، یا د آثارو لیست چې دی یې ښه پوځي. دا زما د پوښتنې جواب دی. د استاد علامه حبیبي عبدالحی حبیبي د آثارو لیست په لاندې ډول دی. دا زما د منابعو چې ما ور اضافه کړي دي، د هماغه پر اساس یې ماته یو لیست جوړ کړي. مثلا زه ورته لیکم چې د استاد حبیبي لیکنې په کومو رسنیو کې چاپ شوي دي، کومو رسنیو، مجلو او ورځپاڼو کې شوي دي. په پښتو یې راته ولیکئ. دا زما د پوښتنې جواب دی. د استاد علامه عبدالحی حبیبي لیکنې په بېلابېلو رسنیو، مجلو او ورځپاڼو کې چاپ شوي دي. دلته یو لیست دی. دا د همدې منابعو پر اساس باندې ماته لیست راکړی دی. طلوع افغان، کابل مجله، وږمه، پښتون غږ، یغما، دغه رسنۍ دي چې د استاد لیکنې پکې چاپ شوي. نو په داسې ډول تاسې چې هره پوښتنه لرئ یا پر هره موضوع باندې تحقیق کوئ، تاسو ته جواب درکوي. چې دا زه فکر کوم که خصوصا زموږ استادان چې تحقیق کوي او مینولي هر څه ګوري، دا به د دوی کار ډېر اسانه کړي، ډېر به دقیق کړي. او هغه برخې چې دلته موږ مخکې تشریح کړې چې نومونه دي، تاریخونه دي، ځایونه دي، د دې په پیدا کولو کې به د دې سره ډېره مرسته وکړي. نو داسې تاسو کولی شئ چې پر بېلابېلو موضوعاتو باندې تحقیق وکړئ. دغه یوه برخه چې دا هم ډېره مهمه ده، که چیرې تاسې 2-3 خپل منابع ورکوئ، بیا د همدې منابعو پر اساس تاسو ورته وایاست چې تاسو په انټرنیټ کې وګورئ، ماته ځینې شیان پیدا کړئ. نو دا ډسکور دغه وهئ، کلیک کوئ، دلته ورته لیکئ چې مثلا په دغه موضوعاتو کې ماته په انټرنیټ چې څه منابع دي دا راته پیدا کړه. مثلا زه ورته لیکم علامه عبدالحی حبیبي، چې دغه زما د ریسرچ موضوع ده. نو ته وګوره چې په انټرنیټ کې څه شته. دغه هغه سورسونه دي چې ده په انټرنیټ کې پیدا کړل. 10 شاوخوا منابع پیدا کړل چې دا مثلا ویکیپیډیا ده، بیوګرافي ده د استاد، انسایکلوپیډیا څخه یې اخیستې ده، د کم کتاب دی، د کومه ځای را پیدا کړي. نو په دې برخه کې تاسو د خپلو منابعو تر څنګ د ده څخه غوښتنه کولی شئ هغه خپل د تحقیق موضوع ورکوئ چې په انټرنیټ کې په دې اړه څه مواد شته یا کوم سورسونه شته، دا دی خپل اتومات درته را پیدا کوي. او بیا دغه پروسه چې موږ مخکې تېره کړل د دغه منابعو سره یو ځای
دا یو ځای کوي او بیا هغه ستاسو چې څه مواد په کار دي، کوم تاریخونه دي، کوم پوډکاسټ یا مرکه چې دوی اډیو جوړه کړل، دا ټول بیا د دغه چې انټرنیټ کې کوم منابع دي دا هم ورسره یو ځای کوي او بیا تاسو ته جواب درکوي. نو هغه تاسو کولی شئ دلته امپورټ کړئ. دغه د استاد په اړه چې څونه نورې لیکنې وي دا ګوره هلته ما امپورټ کړلې چې 8 منابع موږ ورکړې وه او شاوخوا 10 ده را پیدا کړل. نو داسې تاسو کولی شئ چې په ډېره اسانۍ سره د ګوګل نوټبوک LM مرسته تحقیق وکړئ او ریسرچ وکړئ، خصوصا زموږ استادان چې ډېر زحمت باسي او ډېر په سختۍ سره ځینې کارونه کوي. زه فکر کوم که د ګوګل LM یا دغسې نورو دا اوس نن سبا چې AI جوړ کړي له دې څخه استفاده وکړي، د دوی کار به هم دقیق سي او هم به ډېر اسانه سي. نو تاسو د دې ویډیو په اړه راته ولیکئ چې څنګه وه او آیا جالبه وه که نه وه، چې په راتلونکي بیا د دغسې موضوعاتو په اړه خبرې وکړو. ډېره مننه، ښه وخت.